سالار صاحب وایي چې نن مې ملګرو مور خپه غوندې وه څه وارخطا وه او نازړه غوندې ونه یې په مخ باندې مسکا ښکارېده راته یې سترګو کې ژړا ښکارېده ما ترې تپوس وکړه چې ولې مورې حیرانه ناسته یې نن غلې مور مې لاسونه دواړه پورته کړل د خپل الله نه یې څه سوال کولو زه د کټ لاندې سر ته کېناستمه په خدای باور ورباندې پوهه نه شوم یوه شېبه پس مې ترې پوښتنه وکړه ما ویلې څه چل دی ته ولې ژاړې یوه شېبه پس مې ترې پوښتنه وکړه ما ویلې څه چل دی ته ولې ژاړې خو بیا یې هم ما له جواب رانکړو په آخري کې ځیګر یاد که خپل یو بچی مسافر یاد که چې خدای ته یې سلامت راولې زما بچی په روغ صحت راولې بس زه پرې پوه شوم مسافر یادوي زما نه کشر رور صدر یادوي ما ورته ډېرې د لاسې وکړلې ما ورته ښې ډېرې قصې وکړلې چې زما رور به سلامت راشي مورې زما به په منت راشي چې زما رور به سلامت راشي مورې زما به په منت راشي مور مې بس دغه په جواب کې ویل راته یې ویل ولې خبر نه یې څه زلمي ځوانان د کور بهر مړه شو په وبا څومره مسافر مړه شو الله دې مور پلار له صحت ورکړي الله دې ټولو له جنت ورکړي الله د مور پلار له صحت ورکړي الله دې ټولو له جنت ورکړي پرون یې دلته مسافر راوړی په دغه لار یې مازدیګر راوړی خدای پرون خو د زحمت ورځ و خدایه پرون خو د قیامت ورځ به په زړه مې بل شانتې تیاره راغلي د مسافر چې جنازه راغلي په زړه مې بل شانتې تیاره راغلي د مسافر چې جنازه راغلي په کار مې نه دی ریالونه زویه په کار مې نه دي دولتونه زویه شابه که رور ته دي زر کال وکه زما بچي ته یا مسکال وکه چې څومره زر کېدی شي کور ته راشي تعریف یې وکړه خپلې مور ته راشي زما بچی چې مې سینې له راشي بلا یې ښکل کړمه قبضې له راشي زما بچی چې مې سینې له راشي بلا یې ښکل کړمه قبضې له راشي نه به پرې خدای وږو مزدوري وکړمه نه به بیا مسافري وکړمه رزق رسان خو پاک الله دی زویه د ټول جهان واړه باچا دی زویه امیر سالار زما زړه به ښه شي امیر سالار زما زړه به ښه شي چې زوی مې راشي نو هر څه به ښه شي چې زوی مې راشي نو هر څه به ښه شي چې زوی مې راشي نو هر څه به ښه شي